تصور وکړئ یو داسې لښکر چې شمېر یې 10,000 کسانو ته رسیږي د مدینې په لور په ډېر غرور روان دی. 10,000 پوهېږئ هغه وخت 10,000 څومره وو؟ که د مدینې ټول خلک ښځې ماشومان او سپین ږیري سره یو ځای شوي وای بیا یې هم نیمایي نه کېدل. ابو سفیان په دې باور و چې دا ځل به د اسلام ډیوه د تل لپاره مړه کړي، خو په دې نه پوهېده چې د مدینې په کوڅو کې یو داسې پلان جوړیږي چې د عربو تاریخ به بدل کړي. کله چې مدینې ته د دښمن د تیاري خبر ورسید په ښار کې بیړنۍ غونډه راوبلل شوه. په دې مجلس کې یو بهرنی صحابي حضرت سلمان فارسي هم ناست و. هغه د جګړې د یوې داسې طریقې وړاندیز وکړ چې تر دې وړاندې عربو نه و لیدلې. هغه مشوره ورکړه چې وګورئ مدینه خو له دریو خواوو د غرونو په وجه خوندي ده، نو موږ ته یوازې یو اړخ ساتل دي او هغه د مدینې شمالي طرف دی. نو که موږ په دې یو طرف کې یو خندق یعنی کنده جوړه کړو نو بیا شاید جګړه وګټو. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشوره ډیره خوښه شوه او بالاخره کار پیل شو. د مدینې په شمالي برخه کې 6 کیلومتره کنده کیندل اسانه کار نه و. مسلمانانو په داسې حال کې کار کولو چې له سختې لوږې په خېټو ډبرې تړلې وې، خو د هغوی عزم د پولادو په څیر کلک و. بالاخره د کیندلو په وخت کې یوه لویه ډبره د کار خنډ شوه او هیچا نشوای ماتولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او په خپله یې کولنګ راواخیست. د کولنګ په لومړي ګزار کې یوه رڼا وشوه او ویې فرمایل ما ته د شام ماڼۍ ښکاره شوې. په دویم ګزار کې د ایران یعنی فارس او په دریم ګزار کې د یمن د فتح زیری ورکړ. هغه خلک چې د خوراک لپاره یې څه نه لرل نن ورته د نړۍ د سترو امپراتوریو د ماتولو خبره کېده. دا یوازې یوه وړاندوینه نه وه بلکې دا یو الهي ډاډ و. کله چې د مکې لښکر خندق ته ورسید نو حق حیران پاتې شول چې دا څه دي، ځکه هغوی له دې نه مخکې داسې څه نه و لیدلي. بالاخره جګړه څو ورځې په حصار کې تېره شوه، خو لوبه هغه وخت خطرناکه شوه چې په مدینه کې دننه یهودیانو یعنی بنو قریظه خپله وعده ماته کړه او له ابو سفیان سره یو ځای شول. مسلمانان اوس د دوو طرفونو ترمنځ ګیر وو. مخې ته یې 10,000 کسیز لښکر ولاړ و او تر شا یې د خپلو کورونو او ماشومانو د امنیت اندېښنه وه. خو په همدې سختۍ کې یو سړی راڅرګندېږي، نعیم بن مسعود رضی الله عنه. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویې ویل یا رسول الله ما اسلام منلی دی خو هیڅوک پرې خبر نه دي، زه څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل په پوره تدبیر سره باید جنگ وکړو. نو نعیم بن مسعود په داسې یوې رواني جګړې لاس پورې کړ چې د یهودیانو او قریشو ترمنځ یې د بې باورۍ داسې تخم وشینده چې د هغوی اتحاد یې په یو څو ساعتونو کې له منځه یووړ. هغه سیده یهودیانو ته ورغی او ورته ویې ویل چې د مکې خلک ډېر غټ دوکهباز دي، د هغوی ملګرتیا مه کوئ. که هغوی لږ هم پوه شول چې جنگ بایلي نو هغوی به مو یوازې پرېږدي او په خپله به وتښتي، بیا به مو مسلمانان نه پرېږدي. نو که کومه معامله کوئ له هغوی نه د ضمانت په ډول ځینې کسان له ځان سره وساتئ. او له هغې وروسته سیده کافرانو ته ورغی او ابو سفیان ته یې وویل چې آیا یهودیانو تر اوسه له چا سره وفا کړې ده؟ هغوی او محمد سره یو ځای شوي دي او که هغوی له تاسو څخه کوم څوک په ضمانت کې وغواړي نو مه یې ورکوئ. نو بالاخره د مکې خلکو یهودیانو ته وویل چې موږ حمله کوو، تاسو هم حمله وکړئ تر څو مسلمانان د تل لپاره ختم کړو. هغوی وویل بالکل سمه ده، موږ به حمله وکړو خو موږ ته ځینې کسان د ضمانت په ډول راکړئ. اوس مکې والو د هغوی خبره ونه منله. نو یهودیان چې کله پوه شول چې هغوی کسان نه ورکوي نو ویې ویل چې دوی له موږ سره دوکه کوي. او په دې ډول د یهودیانو او مکې والو اتحاد مات شو. هغوی یو پر بل شک پیل کړ او هغه لښکر چې د اسلام د ختم کولو لپاره راغلی و په خپله له دننه څخه مات شو. او له څو ورځو وروسته یو سخت توپان راغی او د قریشو خیمې چپه کړلې او هغوی په توره شپه کې په تېښته بریالي شول. دا د حق بریا وه. له دې جګړې وروسته مسلمانان نور یوازې کوچنی ګروپ نه بلکې د عربو یو نه ماتېدونکی قدرت شو. خندق یوازې یوه کنده نه وه بلکې دا د یوې نوې نړۍ د پیل نښه وه. د کومې نړۍ مشر چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شول.
که مو دا ډول ویډیوګانې خوښیږي نو حتما چینل در سره سبسکرایب، ویډیو لایک او کمنټ ضرور در سره وکړئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.